اخ څنګه ستړې زموږ زندګي دا په غم لړلې زموږ زندګي دا ګرد غربت په زولانو کې نن السلام علیکم ورحمت الله. قدرمن لیدونکو، نن د خوشحالۍ ځای دی. د خوشحالۍ ځای ځکه دی دغه یتیمان چې بې سرپرسته وو، هم یې مرجانه وفات شوي، هم یې پلارجان وفات شوی وو. الحمدلله د احساس ورونو برکت دی چې ورسره مرسته او کومک شوی. موږ یې ورته سپارو همدغو ته ډېر د خوشحالۍ احساس کومه. لیدونکو، دا پیسې به دوی ته سپارو او باید یادونه وکړم چې د دوی سره موږ د خوراکي موادو مرسته هم کړې ده. تاسې بې د څنګ کې کلیپ یې موږ سره ګورئ چې موږ په اولو کې دوی سره خوراکي موادو مرسته هم کړې وه په کافي اندازه. انشاءالله هغه به تاسې بحث وکړه څنګه وه مرسته. بحث څو ډوډۍ وې؟ 2 تولې وړه وو، غوړي وو، وریژې وې، بوره وه، شین چای وو، نوره سمونه وو، مورګه وه، کورښې وې، میوې، ډېر سامان، حوزه، منچې وې. لیدونکو، دلته خوراکي موادو مرسته موږ په اولو کې وکړله. یو څو ورځې بعد راغلو، دوی سره مو د خوراکي موادو مرسته وکړله. باقي کومکونه چې شوي وو، جمله کومک چې دوی سره شوی 2,900 افغانۍ ده. بیا هم یادونه کوم چې 2,900 افغانۍ ده. دا تر دې مهاله چې موږ دوی سره د ویډیو کوو دا کومک ورسره شوی. شاید ځینې وروڼه وروسته کومک وکړي، خو دا تر اوسه پورې چې کوم کومک شوی دا دوی ته موږ سپارو. تر څو د روژه را روانه ده، عاجل ضرورتونه به وي، هغه په خوراک یا به قرض وي یا به مریضان وي یا بل کومه ستونزه وي. لومړی یو ورور له طرفه یې نامعلوم 11,250 افغانۍ کومک شوی. دا م ورته سپارمه. دا ته وشمېره 11,250 افغانۍ دي. دا د 1,000 2 3 4 5 6 7 8 دا د 9 دا د 10 دا د 11 11,200 شوې هغه. یو بل ورور مسافر ورور د سعید خان په نوم باندې 10,000 افغانۍ کومک یې کړی. دا هم درته سپارمه. 10,000 افغانۍ دغه وشمېره. 10,000 پوره شوې. یو بل ورور له کویټ نه یو مسافر ورور کومک کړی 15,000 افغانۍ کومک یې کړی. دا هم 15,000 افغانۍ دا مو وشمېره. صحیح شوې. ځینې وروڼو چې نه یې غوښتل نومونه یې خپاره شي، نه یې غوښتل چې دوی هېڅ شی خو خپاره نه شي. ځینې وروڼو کلدارو کومک کړی و چې هغه مونږ په افغانۍ اړولې. ځینې وروڼو ډالر رالیږلي وو. یو دوه وروڼو چې هغه مونږ په افغانۍ اړولي دي چې جمله دغه افغانۍ کېږي 6,450 افغانۍ کېږي دغه جوړې شوي. او ځینې وروڼو کې افغانۍ هم کومک کړی و چې دا 6,450 افغانۍ هم ورته سپارمه. جمله به دغه ورور ته زموږ له طرفه 2,900 افغانۍ دوی ته ورسېږي. دا به زه ورته وشمېرم چې دغه حساب کې لږ کمزوری یم. دا د 1,000 دا د 2 دا د 3 دا د 4 دا د 5 دا د 6 دا د 7 دا د 8 دا د 9 دا د 10 دا د 11 دا د 12 دا د 13 دا د 14 دا د 15 دا د 16 دا د 17 19 دا د 20 دا د 21 دا د 22 دا د 23 دا د 24 دا د 25 دا د 26 دا د 27 دا د 28 دا د 29 دا د 10 دا د 11 دا د 3 دا د 4 دا د 15 دا د 16 دا د 16 نیم دا د 6,650 افغانۍ دغه ما ورته وشمېرلې دي. دا هم درته ورکوم. دلته جمله پیسې چې موږ لخوا ورته ورسېدلې 2,900 افغانۍ ورته ورسېدې. الحمدلله. بیا هم ډېره زیاته مننه کوم د هغو وروڼو چې کومکونه او مرستې کړي دي. یو ورور څه مریضان یې کور کې وو، هغوی دپاره هم دعاګانې کوئ. ځینې نور وروڼه وایي چې کومکونه او مرستې کړي هغوی دپاره هم فقط دعاګانې غوښتې دي. وایي دغه یتیمان دي، هم یې مور وفات شوي، هم یې پلار یتیم چې ده هغه موږ باندې حق لري. د نورې څه هم نه غواړي. بس مننه چا چې کړي دا خدای اباد کړي، خدای دې وساتي، خدای دا نور اوسه ډېرې کړي. امین. لیدونکو، ټول دغو یتیمانو باندې دعاوې کوو چې الله پاک دې په وطن کې اول غربت ختم کړي، ټولې ستونزې د الله ختم کړي. خدای پاک دې هېڅوک نه یتیم کوي.
یتیموالی ډېر زور لري له هرې نګاه نه سړی بې برخې وي او هغه چا لپاره دعاګانې وکړئ چې مرستې او کومکونه یې کړي دي. الله دې پوره اجرونه ورکړي. آمین. خوشحاله اوسئ ورونه، سلامت اوسئ چې تاسو دغه یتیمانو باندې ودرېدلی او زړه کې مو رحم راغلو، خپله صدقه مو راولېږله او خپل ځان مې اضافه کړه، دوی سره مو شریکه کړله. الله دې یو په څو چنده درکړي. نوره څه زړه کې لرو دوستي؟ بس مننه. امین. الحمدلله رب العالمین. څه ویل غواړې هغه وروڼو ته چې کومکونه او مرستې کړي دي؟ بس موږ ډېرو ته دعا دي چې دا مرستې موږ چا چې کړي وي خدای د غنانو ته سره ډېرې کړي، خدای دې اباد کړي. امین. خالدونکو دا خپرونه په همدا خوشحالۍ باندې پای ته رسوم. تر بلې خپرونې ښې چارې ښه درته غواړم. خزان وړې زموږ زندګي دا دردونې والې زموږ زندګي دا نن خزان وړې زموږ زندګي دا اخ څنګه ستړې زموږ زندګي دا په غم لړلې زموږ زندګي دا ګرد غربت